بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، دوستانو، نن دوشنبه لومړی ذوالقعده 1440 هجري قمري د هرات کې. نن مې د هرات د یو شمېر پانګوالو سره د هرات په صنعتي پارک کې وکتل او د هیواد په اقتصادي انکشاف کې مو د پانګونې پر اهمیت او مسؤلیت خبرې وکړې. د هرات پر اقتصادي جغرافیایي موقعیت چې د ایران او مرکزي ایشیا سره سرحد لري بحث وکړي. پانګوال په هرات کې له ډاډمن امنیت څخه ډېر خوښ وه او ویل یې تېر حکومت کې زموږ د اولاد او زموږ د سرمایې امن و. شکر نن دغه ډاډ شته. فساد هم شکر تقریبا نشته. پخوا موږ ډېر په عذاب وو. دغه سبب دی چې په جمهوریت کې دلته 120 کارخانې وې، اوس تر 600 کارخانې ډېرې دي. خو اوس د دومره ډېرو کارخانو لپاره ډاډمنه برېښنا نه لرو. دوی هر یوه د برېښنا له کمبوده شکایت کوه. ما پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې هرات ته د برېښنا د برابرولو په لټه کې یو. اوس هرات ته برېښنا له ایران او ترکمنستان څخه راځي. د دې دپاره چې د برېښنا په ارتباط یو هیواد له انحصاره خلاص یو او د برق د قطع د تهدید سره مخ نسو، موږ باید د برېښنا متبادل منابع ولرو. په همدغه منظور 3 اونۍ مخکې د اوبو انرژي محترم وزیر ملا عبداللطیف منصور صاحب شخصا د ترکیې د 78 ساختماني کمپنۍ د مشر سره قرارداد لاسلیک کړ چې په هرات کې به ژر 200,000 کیلوواټه برېښنا له باد څخه تولید شي. موږ کوشش کوو چې د آبي برېښنا څنګ ته انرژي د نورو منابع سم تولید کو، څو د هرات ولس زراعت او صنعت مطمئنه انرژي تهیه کو. امارات بندونو ته د ابیاریو برېښنا د تولید په منظور ډېره توجه کړې ده. تاسې ګورئ، افغانستان په محط په وچه دی. موږ د خپل اقتصاد د ودې دپاره د ګاونډیانو رحم ته محتاج یو. که هغوی په دوبي زموږ د میوو پر وخت یوه اونۍ سرحد وتړي، موږ ته نه جبران کېدونکي ضرر رسوي. دا کار دوی بار کړی دی، خو الله پاک زموږ سره هم ښه کړي دي. هر کال په میلیاردو ټنه اوبه د بحر هند و مدیترانې څخه راځي او زموږ د غرو پر اوږو د واورې په شکل لویږي. دا اوبه ټولې د باران په شکل نه راځي چې موږ غرق کړي، بلکې د واورې په شکل زموږ پر غرونو لکه په ناوې سپین ښایسته کمیس اغوندي او ولاړ وي. دا واوره د هوا په تودېدو کرار ویلې کېږي، زموږ او د ګاونډیانو د حیات سبب ګرځي. موږ که تیل نه لرو، اوبه لرو. تیل ته بدیل شته، اوبو ته نشته. لکه موږ چې بهر ته د دسترسۍ په خاطر ګاونډیانو ته اړ یو، داسې دوی زموږ اوبو ته اړ دي. تصور وکړئ، موږ د دریاب ته په د دسترسۍ دپاره ایران ته اړ یو، خو د ایران د ټول شرق تقریبا 40% اوبه د افغانستان دي زموږ دي. نو هغوی موږ ته احتیاج دي چې ښه روابط پر اصل لري. موږ ته پکار ده خپل اوبه ښه مدیریت کړو، خو دا کار څه اسانه کار نه دی. امریکایانو 20 کاله دلته تیر کړه، بې دریغه ډالر یې مصرف کړه، خو د اوبو یو بند یې جوړ نه کړي. علت یې دا و چې امریکایان پوهېده چې د افغانستان د لویو رودونو اوبه ګاونډیانو ته ځي. که بند جوړیږي، حتما د افغانستان او هماغه ګاونډي ترمنځ به مناقشه پر اوبو راپورته کیږي. امریکا باید یو طرف ونیسي. امریکا دلته د خپل عسکرو د تحفظ او خپل آرام حضور دپاره د افغانستان د ګاونډیانو همکارۍ ته ډېر احتیاج و. نو بهتره دا ګڼل چې دغه مناقشه کې ځان داخل نه کړي. که افغانان شکایت وکړي چې موږ د خپلو رودو پر غاړه له تندې و لوږې مرو، امریکا د حق السکوت په ډول د کال 5 میلیونه ټنه بې کیفیته غنم یا اوړه افغانستان ته واردول. یعنې 5 میلیارد متر مکعب اوبه یې په کال کې موږ ته د باندې راوړي. دا ځکه د غنم خو په یو بل هېواد کې چا په اوبو کرلي او رسولي دي. یعنې زموږ اوبه نورو ته مفتې تلې او د نورو
څخه بیا موږ اوبه واردولې. همداراز که موږ شکایت کاوه چې ولې بندونه نه جوړو چې برق تولید کو، امریکا ویل بند ته څه حاجت څه، برېښنا له ګاونډیانو درته راولم او بل یې مزور کوم. نور څه غواړئ؟ په دې ډول یې زموږ اني مشکل رفع او ګاونډیان یې خوشحاله ساتلي وه. اوس چې امریکا نسته او موږ غواړو خپل اوبه مهار کو، ګاونډیانو باندې اسانه نه ده. ما پانګوالو ته وویل راوړاندې سئ، د ډبرو له سکرو برېښنا تولید کړئ، موږ مرسته درسره وکړو. همداراز چې زه کابل ته ولاړ سم د امارت مشرانو ته وړاندیز وکړم چې په هرات او نورو ولایاتو کې دې پانګوالو ته موقع ورکړي چې د لمر له انرژي، باد او له هوا څخه اکسیجن څخه برېښنا تولید او پر برېښنا شرکت یې خرڅ کړي او یا دې راساً پر فابریکو خرڅ کړي. امارت به تسهیلات ورته برابر کړي. ما ورته وویل دا هیواد نه یوازې له یو لوی اوږدمهاله سیاسي بحران څخه تېر سوی دی، بلکې لوی اقتصادي ناورین هم تېر کړی دی. دلته 14 کاله پر مارکسیزم ولاړ شوروي سبک ته مایل سوسیالیست اقتصادي نظام چلیدی چې شخصي تشبث او پانګونه مردوده وه. نظام من حیث کل د سرمایې او سرمایه‌دار دشمن و. کمونیستانو ویل چې افراد د ژوند پر وسایلو هیڅ کنټرول نه لري، بلکې هر څه باید د دولت په لاس کې وي چې څنګه غواړي هماغسې د وطن د اقتصادي پرمختګ لپاره پلانونه بې له خنډ و ځنډ جوړ کړي او تطبیق کړي. د سرمایه‌دار مخ باید ونیول سي چې د کارګر د اضافي ارزښت د تولید د استثمار له لارې ډېر ثروت لاسته راوړي. د ثروت د عاجلانه توزیع د دوی په نظر او اقتصادي انکشاف په منظور دي د خلکو بشري او سیاسي حقوق محدود سي. کارل مارکس چې د دغه مفکورې بانی دی په 1838 کې ادعا وکړه چې سریع اقتصادي انکشاف هلته میسر دی چې نه شخصي ملکیت وي، نه شخصي تشبث وي او نه د تولید د توزیع آزاد بازار موجود وي. په عوض کې دي د تولید ټول منابع له یوه ځایه یعنې دولت اداره سي او سوق سي. په سوسیالیستي نظام کې خلک باید دومره بې واکه سي چې پر حکومت حتی د یو اعتراض توان ونه لري او په هیڅ ډول د حکومت پروګرامونو د خنډ او ځنډ سبب کېدای نشي، څو دولت په خلاص مټ څه غواړي هغه وکړي. دغه وخت ما پانګوالو ته وویل چې تاسې په دغسې یو حالاتو کې ژوند کاوه، ستاسې ابتکار ته چا په درنه نه کتل، تاسې مجبور واست په دغسې یو فوقالعاده نامساعدو شرایطو کې ژوند وکړئ. ما ورته ویله چې بیا د امریکا په 20 کاله نظامي حضور کې د آزاد بازار د اقتصاد حکمراني وه چې دولتي ابتکار حتی د اولیتونو تشخیص مردود و. د دولت لخوا د هیواد ضرورتونو او اقتصادي اولیتونو تشخیص د حاکم اقتصادي نظام د ایډیالوژي خلاف کار و. غربیانو افغانستان کې اقتصادي نظام د 1986 کال د ادم سمیت پر نظر قایماوه چې بازار پرېږدي چې آزاد وي. ادم سمیت ویل چې سرمایه‌داري نظام د سیاسي ثبات په مټ د آزاد بازار عرضه او تقاضا، شخصي تشبث او آزاد رقابت په نتیجه کې جوړیږي. استحکام پیدا کوي او وده کوي. هغه په اقتصاد کې د دولت کردار ډیر کم او حتی مضر باله. هغه ویل چې د آزاد بازار په اقتصادي نظام کې د شخصي منفعت په پاللو سره د آزاد رقابت عرضه او تقاضا غیر مرئي لاس بازار تنظیموي، ملي اقتصاد ته وده ورکوي او بالاخره ملي ګټه او ملي رفاه میسره کوي. په آزاد رقابتي بازار کې د حکومت مداخله دغه غیر مرئي لاس چې بازار تنظیموي هغه ژوبلوي او حتی قطع کوي. غربیان د والټ ویټمن راستو د تیوري پر بنیاد په دې عقیده دي چې په سرمایه‌داري نظام کې انساني ټولنه د ژوند د وسایلو په لحاظ ځان له عنعنوي حالت راباسي، تغییر حرکت و جهش ورکوي او له دغو مرحلو څخه په تخنیکي لحاظ د صنعتي انکشاف، اقتصادي جهش، کتلوي تولید او بالاخره د کتلوي مصرف او رفاه عامه مرحله ته ځي. سرمایه‌داري نظام په ټولو مرحلو کې د اقتصادي انکشاف لپاره سیاسي ثبات ضرورت لري. امریکایانو په خپل 20 کلن حضور کې په داسې حال کې چې سیاسي ثبات باندې کامیاب نه وه، ویې نه کړای سوی
د بیجله و آزاد بازار په حکم زموږ په هیواد کې په تیر 100 کالو کې چې کوم دولتي تصدۍ او مؤسسات جوړ شوي وو په ډېر زحمت ټول یې بې رحمانه ړنګ کړه ماشینان یې پر کباړو ور خرڅ کړه او مځکې یې غصب خرچ کړې حتی زراعتي بانک صنعتي بانک رهني او تعمیراتي بانک او داسې نور عام المنفعه مؤسسات یې له منځه یوړه د آزاد بازار په نوم زموږ ګاونډیان پرېښول شول چې زموږ داخلي مارکیټونه قبضه او زموږ ملي پانګوال سخت متضرر کړي تصور وکړئ زموږ په بدخشان کې چې په مالدارۍ مشهور دی د ایران شلومبې خرڅېدې او د پنجاب هندوانې د کندهار فراه او هرات په بازارونو پر سر اخیستې وه داسې بې لجامه آزاد بازار اقتصاد خپل امریکا او یوروپ کې نشته خو دلته تطبیق کېدی هلته د بزګر سره مرسته کیږي دلته یې د زراعتي بانک له لارې د 9 میاشتو پور پر بند کړی و چې اصلاح سوی تخم کیمیاوي سره زراعتي دوا پرانیسي ما د هرات پانګوالو ته وویل اوس چې اسلامي امارت حاکم دی د یو داسې مختلط اقتصادي نظام پر بنیاد کار کیږي چې د هیواد د ضرورتو اولیتونو تشخیص او درجه بندي سي امارت د دغو اولیتونو په چوکاټ کې لازم پانګونې ته تسهیلات برابر کړي څو پانګونه پوره تشویق سي خو داسې چې د احتکار او مستهلک د ضرر مخ پکښې نیول سوی وي ما ورته ویل امارت باید ملي پانګوالو ته د پانګونې حقوقي مبنا مساعده کړي قوانین او مقررات ورته ساده کړي جواز و پاسپورت ورته اسانه کړي سرحدات ټینګ کړي چې هغه څه غیر قانوني وارد نسي چې زموږ د داخلي تولیداتو لپاره بازار خرابوي امارت به د هغو موادو پر واردولو بندیز لګوي یا مناسبه لوړه مالیه به پرېږدي کوم چې عین شی زموږ په هیواد کې دننه تولیدېږي صادرات باید د ځانګړو مقرراتو مطابق اسانه او تشویق سي او صنعتي فابریکو ته د ضرورت اولیه مواد چې له خارجه ورته ضرورت دی د مالیاتو معاف او یا کم سي ما پانګوالو ته دا خبره م وکړه چې موږ بحر ته لار نه لرو زموږ بحر هوا ده امارت ته پکار ده چې زموږ هوایي ملکي شرکت هوایي میدانونه او کارګو ډېر تقویه کړي څو زموږ مالونه د هوا له لارې نړیوال بازارونو ته لار پیدا کړي خارج ته د تلو او راتلو کرایه باید اریانه ټیټه کړي چې ډېر افغانان وطن ته راسي د ځان سره پیسه راوړي او دلته یې مصرف کړي دا خارج کې افغانان چې دلته راځي او یا د هغه ځای پیسه رااستي زموږ اقتصادي څرخ په څرخولو کې کومک وکړي زموږ پر هوایي ملکي شرکت یو کلي رغنده نظر ما ورته ویل پکار دی خو زموږ کرنه مالداري او پانګونه هم باید تطور مومي او د بازار د تقاضا مطابق ځان عیار کړي موږ هغه څه باید تولید کو پروسس کو او صادر کو چې بیه یې ډېره خو وزن یې کم وي چې هوایي ترانسپورت موږ ته ارزانه او اسانه تمام سي لکه زعفران طبي نباتات لاسي صنایع او داسې نور زموږ مجلس د دې صنعتکارانو سره ډېر مفید و دوستانو په مختلط اقتصادي نظام کې کوم چې امارت یې باید تعقیب کړي دولت او شخصي تشبث یو له بله همکاري کوي د هیواد د ملي اقتصاد په چوکاټ کې اولتونه تر ډېره حده دولت تعینوي او شخصي تشبث ته په همدغه چوکاټ کې موقع ورکوي چې کار وکړي دلته دولت د عامه رفاه د مدافع په توګه شخصي تشبث ته تر هغه ځایه د فعالیت مجال ورکوي چې مستهلک ضرر نه وي اسلام د مختلط اقتصادي نظام په تعقیبولو سره د عامه رفاه دین دی چې په ټولنه کې د اقتصادي ودې له لارې ټولنیز عدالت برقرار کړي اسلام چې تر سرمایه‌داري او کمونیستي اقتصادي نظامونو ډېر پخوا مطرح دی له دواړو بیل دی اسلام د ادم سمیت له سرمایه‌داري نظام سره ځکه جوړ نه دی چې نه غواړي ملي ثروت د څو کسانو په لاس کې محصور وي عام خلک له د مریانو په شان د سرمایه‌دار د استثمار په حلقه کې راګیر وي او په نتیجه کې ټولنیز عدالت متضرر وي کای لا یکون دولة بین اغنیاء منکم خو له بلې خوا بیا
اسلام د کمونیزم سره هم جوړ نه دی، نه غواړي چې خلک له شخصي ملکیته محروم او د شخصي تشبث څخه منع سي، د بیان ازادي دې سلب او بشري حقوق دې تر پښو لاندې سي. اسلام نه غواړي چې شخصي تشبث چې د شخصي منفعت پاللو د طبیعي غریزې زیږنده ده له منځه ولاړ سي، او انسان لکه په لیننزم کې چې د دولت د رهبران غلام وي داسې نه غواړي. له انسانه د مشروع منفعت پاللو غریزه سلبول اقتصادي وده فلجوي، د خلکو د خدمت په نوم له خلکو څخه د زعامت د انتخاب حق اخیستل یوه بله سیاسي نقیصه ده چې کمونیستي نظام یې لري. خلک دومره حقیر او ذلیلول چې د حکومت پر برنامو د نقد توان ورڅخه اخیستل سوی وي هم قابل قبول نه ده. تجربه وښوله چې دا نظام د مدیریت له خوا کمزوری، په اقتصادي لحاظ د انکشاف امید نه او په نتیجه کې د خلکو ژوند پکښې نه ښه کېږي. دغه سبب دی چې شوروي سوسیالیستي نظام په روسیه او شرقي اروپا کې پس له 80 کالو وشړېدی او د افغانانو لغته د سقوط پلمه سوه. د اسلامي دولت لخوا ټولنه باید داسې تنظیم شي چې خلکو ته د باکیفیته ژوند په منظور ابتدایي ضرورت لکه امن، امنیت، صحت، تعلیم او کار میسر وي. دلته د انکشاف تعریف په داسې یو اقتصادي پرمختګ کې وموندل سي چې د دولت او شخصي تشبث د همکارۍ په نتیجه کې ټولنه ته په یو سالم چاپیریال کې مادي هوسایي او روحي ارامي تضمین سي. په یو اسلامي نظام کې اوسنی نسل باید راتلونکي نسل ته د هغوی د پرمختګ لپاره په هر لحاظ یو سالم چاپیریال په میراث پرېږدي. ما دغسې مسایلو کې خبرې دوستانو ته وکړې او نور بیا اقتصاد کې چې څنګه نظام په افغانستان کې برقرار وي د دې باندې بیا بل وخت بحث کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.